بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانی کولو په صورت کې هغه حیوانان چې په هغه کې څه کم عیب وي، معمولی عیب پکښې وي، قربانی جایز وي. د هغه حیوانانو ذکر یو هغه حیوان چې د هغه پیدایشي او هغه نه وي، ښکر نه وي، بیخي ښکر نه وي، یا وي خو مات سوي وي، مګر دومره زیات نه وي مات سوي چې در بیخه پورې اثر رسېدلی وي. که چیرې لږ مات سوي یا نیمه مات سوي وي خو در جاړه پورې تر بیخه پورې نه وي رسېدلي، د دې قرباني جایزه ده. یا د کم حیوان یا د پسه یا د غوایه چې پیدایشي ښکر یې نه وي، د هغه قرباني هم جایزه ده. بل د کم حیوان چې پیدایشي د مورزاده هغه غوږونه ډېر کوچني وي یا یې لکۍ ډېره کوچني وي، د دغه حیوان قرباني هم جایزه ده، څه مشکل پکې نسته. بل هغه حیوان چې ګوډ وي مګر دونه زیات ګوډ نه وي چې پښه نسي لګولی، دا څلرمه پښه لګوی سي خو دی په رنګو شي، مګر در ذبحې تر ځایه پورې یا در موټي او خپل د خوراک تر ځایه پورې ځان رسولی سي، د دې حیوان قرباني هم جایزه. بل هغه مادی حیوان وزه وي یا میږ وي یا غوا وي یا ګامیشه وي یا اوښه وي چې بچان نه زیږوي، بچان نه پیدا کوي، د دې قرباني هم جایزه ده. بچان پیدا کول ضروري نه دي. هغه حیوان وزه یا میږ یا غوا یا ګامیشه چې بچان یې نه پیدا کیږي، د هغه قرباني هم جایزه ده. دغه تره خسي حیوان که غویی وي، که اوښ وي، که پسه وي، که وزه وي، که وزګړی وي، که مږ وچکول وي چې خصیتین د هغه ختلی وي، د ګولې ختلی وي، خسي سوی، د هغه قرباني هم جایزه ده، بلکې د خسي حیوان قرباني افضله ده، جایزه ده بلکې افضله ده. بل برال به حیوان یعنی حامله حیوان چې په نس کې بچی وي، د هغه قرباني هم جایزه ده. مثلا وزه برال به ده یا میږ ده یا غوا ده یا ګامیشه ده یا اوښه ده، بچی په نس دی، د هغه قرباني هم جایزه ده. البته که چیرې د هغه ولادت او د بچي وخت یې رانږدې وي بیا قرباني مکروه ده، لیکن جایزه بیا هم ده خو مکروه ده. که چیرې هغه حلال کړي او بچی راوکشي، بچی ژوندی ولو، نو بچی دې هم حلال کړي، د دواړو خوراک جایز دی. او که چیرې د مور د حلالېدو بعده هغه بچی د نس راوکشي، هغه مړ ولو، مردار سوی و، نو بیا د هغه خوراک جایز نه دی. خلاصه ده چې د برال به که وزه وي، که میږ وي، که غوا وي، که ګامیش وي، د برال به حیوان قرباني جایزه ده، به شرط کې چې قریب الولادت نه وي. که قریب الولادت وي یعنی اولاد ډېر وخت کېږي، اوس یې نږدې اولاد زیږېدو وخت یې راځي، نو بیا مکروه ده. بیا هم که چا وکړله حامله برال به حیوان یې قرباني کوي، قرباني یې جایزه ده. بل کم حیوان چې ټوخی کوي، ټوخیږي، زکام یا ټوخیږي، د هغه حیوان قرباني هم جایزه ده، څه مشکل نسته. بل هغه حیوان چې غوږ یې پر مابین ځله غچې سوی پرې سوی یا د درېیمې حصې څخه کم کاټ وي، د هغه قرباني هم جایزه ده. بل هغه حیوان چې لم والا وي، د هغه لم که چیرې پرې وي، که چیرې د درېیمې حصې څخه کم پرې وي، نو بیا قرباني درسته ده. او که د درېیمې حصې څخه زیات یا نیمه یې پرې وي، لم یې کاټ سوی وي، بیا د دې حیوان قرباني جایزه نه ده. بل هغه حیوان چې لکۍ یې پرې وي، که چیرې لکۍ د درېیمې حصې څخه کمه پرې وي، نو بیا خو قرباني درسته ده، صحیح ده. او که د درېیمې حصې څخه زیات یا نیمه لکۍ یې پرې وي، بیا قرباني جایزه نه ده. بل هغه ړوند کم ړوند حیوان چې ډېر زیات ړوند نه وي، مثلا لار وړلی سي، خپل هغه واښه او پروړ او موټی هغه معلومولی سي، ځان مړولی سي، هغه ورمعلومیږي، هغه ویني په سترګو باندې، خو نظر یې څه کمزوری وي، د دې قرباني هم جایزه ده. بل هغه حیوان چې خارشي خو وي مګر د خارشي باوجوده ډېر ډنګر نه وي، موټه تازه وي، پنډ وي، چاغ وي، د هغه قرباني اگر چې خارش بیماری لري قرباني یې جایزه ده. بل هغه حیوان چې د هغه وجغونی یا د هغه وړی او بیشتان کاټ سوي وي، یعنی سکوللی وي، سکوستی وي،
هغه حیوان چې وړې سکوستې وي د هغه حیوان که مړې پسه وي د هغه قرباني هم جایزه ده، څه مشکل پکې نسته. بل هغه حیوان چې د هغه یو څه غاښونه وتلي مګر زیات نه وي وتلي، یا یې غاښونه څه سولیدلي مګر دونه نه وي سولیدلي چې واښه او موټی او پروړ خپل خوراک نشي پکولی، که خوراک پکولی سو ځان یې مړولی سو د هغه قرباني بالکل جایزه ده اگر چې غاښونه یې څه وتلي یا سولیدلي. بل هغه حیوان چې نر حیوان چې د هغه خصیتین کې یوه خصیه د هر حیوان دوې ګولې دوه مندکې دوه خصیتین راځي، دا یوه خصیه یې نه وي یوه مندکه یو دغه یې نه وي نو د دې قرباني هم جایزه ده، څه مشکل نسته. البته که نر حیوان دی دواړې خصیې نسته بالکل پیدایشي نسته نو د دې قرباني جایزه نه ده. بل هغه نر او منده حیوان چې د مادی سره جفتی نسی کولی یا نه کوي یا نسی کولی د دې قرباني هم جایزه ده، څه مشکل نسته. بل هغه حیوان چې هغه داغل سوی داغ ورکول سوی وي پر غوږ یا پر غاړه باندې د دې قرباني هم جایزه ده، داغي حیوان هم جایز دی، څه مشکل نسته. بل هغه مادي حیوان چې د هغه غولانځ خو وي لیکن په غولانځ یې وچه وي، په غولانځ کې شیدې نه وي، د شیدې راتګ کېدل ضروري نه دي، بس چې غولانځ یې سته د هغه قرباني جایزه ده اگر چې شیدې پکې نه وي. بل هغه حیوان چې بچه یې څه وي یعنی لنګه وزه یا لنګه میږ یا لنګه غوا یا لنګه ګامیشه یا لنګه وشه د دې ټولو لنګې حیوانانو قرباني جایزه ده، هیڅ مشکل نسته. بل هغه حیوان چې لیونی وي پاگل وي خو دا لیونتوب یې دونه زیات نه وي چې ځان نسي مړولی، واښه نسي خوړلی، موټی نسي خوړلی، ځان مړولی سي خو لږ لیونی دی، لیونتوب لږ پکې سته، د دې حیوان قرباني هم جایزه ده، هیڅ مشکل نسته. بل هغه حیوان چې چپک سترګې وي، سترګې چپکې وي، یوه سترګه په یوه خوا بله په بله خوا د دې قرباني هم جایزه ده، خو شرط دا دی چې په سترګو به ړوند نه وي، په سترګو به ویني، که په سترګو لیدي خو سترګې چپکې وي د دې حیوان قرباني هم جایزه ده، هیڅ مشکل نسته. خلاصه دا په دې ټولو عیبو په صورت کې د دې ټولو حیوانانو قرباني جایزه ده او درسته ده. البته د دا لږ عیبونه چې پکښې دي در دې بهتره دا ده چې بې عیبه حیوان واخیستل سي، ځکه حیوان د قرباني چې په وشي دا د الله په حضور کې پیښیږي، نو بهتره دا ده چې سړی داسې حیوان واخلي چې د هر عیبه څخه پاک وي. بهرحال که دا عیبونه پکې وي نو د هغه حیوان قرباني هم جایزه ده، څه مشکل پکې نسته.